سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته د زیر نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1405 هجري لمریز کال د وري 18مه چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 9 سره برابر ده. تاسې ته د زیر نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي د ارومچي ناستې ته مثبتې هیلې. په کابل کې د چین سفیر ژاوشینګ له متقي سره لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ییزو تحولاتو او د چین ارومچي ښار کې د رفانو مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړي. د پاکستاني پوځي رژیم په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله وچاویلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. او د اسلامي امارت ټولګټو وزیر او د ایران سفیر د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د چین سفیر ژاوشینګ د اسلامي امارت بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ییزو تحولاتو او د چین ارومچي ښار کې د روانو مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د مثبتې ارزونې ترڅنګ له خپل ژنې سیال او د هغه له ټیم څخه په ارومچي ښار کې د مذاکراتو د تنظیم او کوربه‌توب له امله مننه کړې او همداراز یې د سعودي عربستان، ترکیه، قطر او د متحده عربي اماراتو د منځ ګډتوب هڅې ستایلې دي. نوموړي زیاته کړې چې تر دې دمه ګټورې خبرې شوې دي او هیله یې څرګنده کړې چې جزئي تعبیرات د مذاکراتو د پرمختګ خنډ نشي. خبرپاڼې زیاته کړې چې په کابل کې د چین سفیر هم د ارومچي د مذاکراتو په اړه وروستي معلومات د بهرنیو چارو وزیر سره شریک کړي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او دغه بهیر یې په بېطرفۍ او همکارۍ پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې د جیوپولیټیک وضعیت په درک سره تمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور جوړونې بهیر نیک نیت او د تاوتریخوالي نشتون دوام ومومي. دغه راز متقي څرګنده کړې چې د شخړو په تړاو د اسلامي امارت دریځ دفاعي و او له خپل حریم څخه دفاع خپل مسلم حق ګڼي او د مقابل درناوي او پوهاوي پر بنسټ د تفاهم او خبرو اترو پر دوام باور لري. او چاویلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې سلګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاویلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوځي کړکیچ په لړ کې د فبروري له وروستیو راهیسې د پولې هاخوا توپچي بریدونه، هوایي بمبارۍ او وسله والې نښتې د سلګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي چې ماشومان او یو بشري کارکوونکی هم پکې شامل دي. د یادې ادارې په وینا تر دې دمه له 94 زره څخه ډیر کسان چې شاوخوا 14,400 کورنۍ کې بې ځایه شوي دي. سربیره پر دې په کابل، خوست، کونړ، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا کې 25 روغتیايي مرکزونه او 40 ښوونځي د ناامنۍ او بمبارۍ له امله زیانمن شوي، تړل شوي یا ځنډول شوي چې د روغتیا، تغذیې او زده کړې اساسي خدمات یې ګډوډ کړي دي. اوچا دغه راز ویلي چې په کونړ او نورستان کې مذهبي ځایونه هم په نښه شوي دي. لږ تر لږه 345 کورونه ویجاړ یا سخت زیانمن شوي دي. ترڅنګ د نورستان ولایت د برګمتال او کامدیش ولسوالیو کې شاوخوا 19,000 کورنیو ته د فبروري له وروستیو راهیسې د دوامداره جګړو او تګ راتګ محدودیتونو له امله بشري لاسرسی ممکن نه دی. اوچا زیاته کړې که څه هم په سرحدي سیمو کې جګړې دوام لري، خو بشري شریکان لا هم اړینې مرستې وړاندې کوي. د اسلامي امارت ټولګټو وزیر او د ایران سفیر د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي. د اسلامي امارت ټولګټو وزارت وزیر ملا محمد عیسی ثانی د ایران د سفیر علي رضا بیګدیلي سره لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا ترڅنګ د اوسپنې پټلۍ پروژو رغول، د شفاف هرات د انتقالاتو د زیاتوالي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ترانزیت د اسانتیاو د پراختیا په اړه هر اړخیزه خبرې کړې دي. دغه راز دواړو لوریو د ایران او افغانستان ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی او د اوسپنې پټلۍ، سړکونو او پلونو د ترمیم او بیا رغونې پروژو په تړاو غږېدلي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا، د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي او د بنسټیزو پروژو په برخه کې پر دوامداره او نږدې همکارۍ ټینګار شوی.
په پیښور کې افغان جنرال کنسول ویلي چې په پاکستان کې د کډوالو ثبت لړۍ کې افغان راستنیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي عبدالکبیر په خپل کاري دفتر کې په پیښور کې له افغان جنرال کنسول حافظ محب الله شاکر سره لیدنه کې له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت خبرې کړي دي. شاکر ویلي چې په پاکستان کې د کډوالو ثبت لړۍ کې افغان راستنیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي او زرګونه افغان کورنۍ د ثبت په تمه دي. د نوموړي په وینا افغان ډیپلوماټانو څو ځلې په پاکستان کې د افغانانو وضعیت له نږدې څارلی او که د پاکستان حکومت د ثبت په لړۍ کې اسانتیاوې رامنځته او کاري وخت ډیر کړي ګڼې ستونزې به یې هوارې شي. بلور مولوي عبدالکبیر ویلي چې د فرضي کرښې هغې غاړې ته د بند پاتې راستنیدونکو د ستونزو د حل په موخه به هڅې وکړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د چمتو کولو لپاره به مالي امکانات ولېږي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د راستنیدونکو لپاره اړین امکانات چمتو کړي او د بند پاتې افغان کډوالو ستونزې به له نړیوالو ادارو سره هم شریکې کړي. د سالنګونو او کابل جلال آباد لویې لارې لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق شناس ویلي چې د سالنګونو لویه لار د دوامداره واورې ورېدو، توپان او پرله پسې برف کوچونو له امله او همدارنګه د کابل جلال آباد لویه لار د پرله پسې غر ښویېدنې له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. نوموړي زیاته کړې د کابل کندهار لویه لار چې تیر ماښام د بارانونو ورښت او سیلابونو د راوتلو له امله د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د فولادګي منده په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د ټولګټو وزارت د عملیاتي ټیمونو له لورې د یاد ولایت د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ بیرته پرانیستل شوه. ټولګټو وزارت له هیوادوالو څخه غوښتنه کړې چې د بند لارو پر لور له خپلو مبداو څخه حرکت ونه کړي او د دې وزارت رسمي خبرتیاو ته په تمه پاتې شي. تیر کال افغانستان کې له 100 میلیونو څخه زیاتو وګړو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي. یونیسف ویلي چې د نړیوال بانک سویلي اسیا څانګې او د اسیا پراختیایي بانک په مالي او تخنیکي ملاتړ په 2015 کال کې په افغانستان کې له 100 میلیونو څخه زیاتو خلکو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی موندلی. د یونیسف د معلوماتو له مخې د دغو خدمتونو له ترلاسه کولو څخه شاوخوا 80% ښځې وې چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ښځو د لاسرسي د زیاتوالي ښکارندویي کوي. دغه ادارې زیاته کړې یاد خدمات د یونیسف له لورې ملاتړ شوو روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې شوي دي. او وروستی خبر همدا چې په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفیر د نهضت علما له مشر سره لیدلي. په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي سعدالله بلوچ د نهضت العلما له رئیس شیخ یحیی سقوف سره لیدنه کې پر دوړخیزو اړیکو، دینی، فرهنګي او علمي همکاریو او د علمي بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو د علمي پلوه په تبادلې او د ګډو پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کړی او په دې لړ کې د همکاریو ډاډ څرګند کړی. د غرض اندونیزیایي لوري د پاکستان وروستیو بریدونو ته په اشارې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله په امان.